توبه چې دا تر کومه وخت پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه یو مسلمانان دي او یو کفار دي نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخت پورې قبلي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخت پورې قبلي. قران کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سره ګناه وکړي ځکه چې ګناه سره کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپو یمینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې ډېر پوی می نو د ګناه په وخت کې عقل سلب شي جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دادا بل نه دا چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما پزان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله کم خلق چې ګناو کی په ناپوهه باندې ګناه وکړاو پوه نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د ګناه په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سره کور ته بچراغه نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټوله شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډوله سار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې خزه خیر ورولې ګلو زه خیر نه آله پیسې ورولې ګلې نه خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړ ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني وکړي وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری استاد خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نوره اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزي چې یو کرامت ته او یو کشف دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري نو د دې وجنه د علم رانه لري کچه ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند نو عرض مې داو چې مونږ په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق نن را پاسي وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کم چنن نه دیارله سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نه رستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجکه پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې د درې واړه جوړیو شي ځکه رون د گوهر او د کنجکه استمیز نشي. نو عرض میں داو چې باس د توبه گویا د غلطۍ په وخت کې کپویم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې ز په دلاره تیرې دمه بیبي او استاد خاوند می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نوره اخذ ورته وی چې ملنګ داس چل دی چې استاد خبرو سره څه کار دی ز خپل لار لنډوا هغه وی ز زم نه ترغه پوری چې ترسو پوری دی دا حال دی ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه د باجغه گئی او زور ته غړي ملنګ وی چې دا وجده چې د چرته بیان کین نو رحمت کې نوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسه خلاصه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټیس نه مس نه کی دا وجه څه وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر
زمون خبرې نه کوي. عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونی کوي. کوم اثر چې سړی باندې پخپله شوي، چا باندې چې پخپله اثر نه شوي هغه باندې د بل چا باندې د هغه خبره اثر نه کوي. عرض مې دا و عزیزان چې د بزرګ تپوس کو د خزینه چې دا ستا خاون له چې دا کټوره په لاس کې د شراب ورکې دی څه ووایي؟ وی دی ووایي چې راوړه اجام، خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي او بس ویس ویل نن بېګاله چې راشي او جام وغواړي او دی ووایي چې خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي، نو بیبي ته به یو ټکی ورته وکړې، ورته به وایي چې سړیا خدای غفور الرحیم دی، خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید. الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصولې نشي. چې بیګاله حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام، خدای غفور الرحیم. هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبار هم ده. ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم. قرآن کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی، تا دغه د قهر نوم نه دی. دا لوی لوی خلق چې څه وخت کې رونی سي دغه د خزو حال بیا ګوره، دغه د بچو حال بیا ګوره. هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شو کوي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانه شي. منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه، مصلا راوړه 2 رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وويستا چې یا الله زه پوه نو بیا بنکو. سورځ پس هغه بزرگ بیا پلار تیرې دا او دای ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلک ورته ناس نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا. خزه پسې پرده ورته وی چې ستا وصیت ما بجا راوړو، تا چې څنګه ویلی واغه سي مې وکړه. ورته الخزه مبارک شه، د خاون توبه دې خدای قبول کړه او نن چې پیراتې ردم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره. عزیزانو رحمت ورېدا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي، دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی. هغه ورځ یو لیوانه غوندې را ما خیالو چې دا طالب دی مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب مې لیدلو مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار خو یو خوب مې لیدلو نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور تاسو نه بزمانه نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل. ول خوب می دالی دلې چې ته په چوک باندې ولاړی او لاس تی اوچت کړه دې او خلق توي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دې مولانا عبد اللطیف صاحب نو هغه په دروازه کې ولاړ دې او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي. بدا خوب مې ویلې دلې او تا ته مې ویلو صادره داسې توکو مال خبره خو اورل بس نور خبرې بنه کې ځوان زلمه خسته سوچا ګیرا څوره دې پس مې بیا ولیدو بسترای پوګاوه دې چوک کې مې ولیدو نو لاس نه میونیو مال تاغنه هغه چرغله ویل یما مال سکه چرته دې ول ریوان ته زما مې د کم ځای ول دا تاسو بنه کې د اسمان نرالاندې او د زمکه د پاسه دغه ځای نو مال ته سم خبره والی نه کې ما تل په ایمان وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته تو وایا په ایمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم دی خو بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر خی چې زه د کم ځای زه څه خبرې چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به خښېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای ما ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه
دا خبر آغا خبر نیم چیرا وستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چی دروما مونگ تا سپتا دا چی کم زین راوستیو او کم زیتا بمبوزی نو زمونگ مثال خود رون دے رون چی دا بل چاپو گلاسی خی او روانی نو رانده تا سپتا لگی چی دا بینا زا کم طرف تا روان کرے نو زما عزیزانو عرض میں داو چی دا نیکانو ہم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب ده او د دې به کوم عوض او بدله ملاويږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو وزره جیره بزمکه یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلاني سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستاد زما عمر حیثیت دې خان ورته زما وزره جیره بزمکه ده ول خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستاده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتت خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه ستاده ویلا قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستاده دومره زمام ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نادیرې له بوتله ویل دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملی ویل 2.5 غزه کې ویل 2.5 غزه زمام ده 2.5 غزه ستاب ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته پټې دی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام ده 2.5 غزه زمام په 2.5 غزه کې کوته بتا ده پارم کنسته کې یو ماده پارم خان حیران لیونه شو چو بیړه اسویم دا الله والو خبره داسي وی چې په دې اړه کې نه نوځي او اړه کې سورې وي اوس تما توای چې د خانه ټوله نشه په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود بنیم غز زمکا ده وزره جیربه خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار نو عزیزانو هم نشینی داغه چا کوي چې کوم فقیران زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته د سډلې ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناس او دوه غاڼي به دا سیخي او لوټه په د پاسه پرته و پاږي کې به چای باندې کړي وي په لوټه کې وغه به سکله ونه لاندې بنا چرته بچا غزنه بل ځای تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان دا د الله توفیق دی چې چاته ورکی داغه مهرباني ده چې پچایو خدای دې هغه مهرباني په موږ توبه دا خلق دې توي چې غوګونه ونی سی او وای چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وای څه شي ده نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه توای توبه وای گویا کې په خپل بدو پیمانه کې دل د سړی نه چې څه بدو شي او د په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وای یو په بدو باندې ډټیاوې دل بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ یو دا صورت ده یو دا صورت ده چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمان شي یو دا صورت نو توبه څه توای التوبه الندامه توبه وای دې ته چې سړی په خپل بدو خپیمان شي دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي هغه حق تورسي چې د اسلام نه بار شي په ګناه باندې غاویر وي ګناه ورته څه شي نه خلل الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن يكفر بعد منكم کدینا پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدرکم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چالنی الله دې امان راکړي فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دینه خطرناک آیات بل نشته چې دا الله غوندې شان داغه غوندې قوت داغه غوندې جلال داغه غوندې زور خالق کائنات ادر ته وای چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدرکم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظر تیر شوي نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی فإني أعذبه عذابا
لا اعذبه احدا من العالمین په عالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تعالی به در کوم کدی نه پس دې ورانه عزیزانن مونږه غرور کیو تکبر کیو آسمان نہ گورو زمکہ نہ گورو حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل یا من بدنیا اشتغل اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوی رہے په دنیا باندې دومره غاوی رہے او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي رسول نم بے نیاز شوي کائنات نم بے نیاز شوي د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي یا من بدنیا اشتغل په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې 400 نیر شو نو قد غره طول الامل دا من چې ده دا غاور کړه دی وګدوالی د عمر دا خیال دی چې ته ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سری نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی قبل څوک شته ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات دا الله د ذات نه سیوا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکه مانه به تاسو او ډېر وګد عمر راکړه ویلې خل د اس بملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کال عمر عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وختراله لکونه وختر نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به مړ کو ویل لکونه کال چې تیر شي بیا به مړ کې ویاو زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا آبادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات به باقی وي د هیڅ شي وجود به نه ښکاري دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي هغه د شپېلۍ آواز به داسي چې هغه آواز به ټول کائنات واوري او په هغه آواز به هر څه ختم شي نن خو ته یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه د اسرافیل د یو شپېلۍ آواز به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي نو الله فرمایي کان وعده مفعولا اے پیغمبر استاد د خدای وعده چې دا د څه د لکه چوڑان دي دا کار شوی نو عرض مې داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پیغاوی رہی مونږ خو په دې هوس کیو چې د چا منبر وګورو چې وای چې زم منبر وای چا د آشنا ټوټه په موټر وګورو چې وای زم وزیر وای نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای به د مارای نه ولا رب روان دفتر کې بناس وي د ډېر غرور نه بس سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ما تکړه مارای د قبر جنو چې د قبر به نه لیدل هیچات اور میګ مات شي نیغه تختی فزیدې نشي خدای دې نشي نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي د سورته برات په سر کلمه نه لیکلي چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملې ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې د خدای د قهر او د غضب ده نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دي نشي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه لیکلي چې دې کې د خدای د قهر باس د دې وجنه فکر وکړي لند غوندې وخت ډېر لند وخت پوری بمنه او در باندې به مازیګر حدیث کې راځي چې سړی خاک شي په قبر کې کني مشپه خاک کیم پاغه باندې په قبر کې زیړې مازیګر نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته روانه وړې پڅ ما تیر جمعه تاسو ترس کړو عزیزانو دې ته وحي القایی چې دا اولیاء الله او تم کیږي دې کې بیان نورم ده ان شاء الله